Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Danger. Continuing danger. Hour of danger. Very, very dangerous world. صدام حسین په 1414 هجري لمریز کال د عراق د تکریت ښار په ښارګوټي کې وزېږېد. پلار یې عبدالمجید نومېده چې د ده ته زېږېدنې 5 میاشتې مخکې مړ شوی و. د صدام د خراب ژوند او د سرپرست د نشتوالي له امله دوهم واده وکړ. صدام 3 کاله له ماما کره و، خو کله چې د مور کور ته راستون شو د پلندر له لورې ورسره ناسم چلند کېده. صدام حسین 10 کلن و چې له تکریت څخه بغداد ته ولاړ او هلته له خپل تره کره میش شو. د خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې همالته وکړې او تر څنګ یې د ده په وینا له خپل تره څخه هم ډېر څه زده کړل. صدام د خپل تره په سپارښتنه چې لا 20 کلن و د باز د ګوند غړیتوب ترلاسه کړ. هلته له ګڼو سیاسي مسایلو سره اشنا شو او د هغه ګوند په سیاسي مبارزاتو کې فعال او برخه وال شو. په 1438 هجري لمریز کال جنرال عبدالکریم قاسم چې هغه مهال لومړی وزیر و ووژل شو. د هغه د وژنې تور رسما په صدام حسین واوښت. په دې سره صدام مصر ته مخه کړه او هلته د حقوقو ښوونځی پیل کړ. د عراق حکومت صدام ته د هغه په غیاب کې د مرګ سزا واوروله، خو ډېر ژر په عراق کې د باس د ګوند غړو په 1442 هجري لمریز کال کودتا وکړه او قدرت یې په لاس کې واخیست. خو د یو لړ خپلمنځي اختلافاتو له وجې حکومت تر 8 میاشتو زیات دوام ونه کړ. په همدې وخت کې صدام له مصر څخه راستون شو او د خپل ګوند د اختلافاتو او ګډوډیو د لرې کولو هڅې پیل کړې. خو صدام د عبدالرحمن عارف حکومت ته چې د باس له ګوند څخه یې واک نیولی لاس ته ورغی او بندي کړ. صدام له 3 کاله بند څخه وروسته له زندانه په تیښته بریالی شو او په دې سره د باز د ګوند په مهمو کسانو کې وشمېرل شو. په 1446 هجري لمریز کال د باز د ګوند یوې بلې کودتا په کولو سره چې جنرال احمد حسن البکري مشري کوله په مکمله توګه د چارو واکي په لاس کې واخیسته او صدام پکې د عراقي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه راڅرګند شو. صدام حسین ته هغه مهال مخه خلاصه شوه چې ولسمشر احمد حسن البکر نور زوړ شوی و او د کارونو د ترسره کولو توان نه درلود. هماغه و چې صدام حسین په رسمي ډول ځان د عراق د ولسمشر په توګه اعلان کړ او په عراق کې یو شمېر لانجې لکه د شیعه او سني ترمنځ روان اختلافات او د کرد او نور اقلیتونو ترمنځ ستونزې هوارې کړې او عراق کې د یو قوي مرکزي حکومت څښتن کړ. صدام د اسرائیلو پر خلاف د فلسطین د وسلوالو مقاومت ملاتړ وکړ، خو له ایران سره مخالفت پیدا شو. دا هغه مهال و چې په ایران کې اسلامي انقلاب د خمیني په مشرۍ ترسره شو او له ټولو هیوادونو سره په بهرني سیاست کې بدلون راغی او له عراق سره هم تربګني واخیسته. په دې سره خامنه‌ای او صدام حسین ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې شوې او سرحدي ستونزې راوزېږولې. په پایله کې عراق په 1459 هجري لمریز کال د ایران په خوزستان ایالت برید وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ سختې جګړې پیل شوې چې ان 8 کاله دوام وکړ او د دواړو لوریو په زرګونو خلک پکې ووژل شول. همداراز د عراق یو بله ستونزه له کویټ سره راپورته شوه. عراق غوښتل د تیلو قیمتونه پورته کړي، خو کویټ د امریکا په مشوره چې ډیر تیل هم همدغه هیواد ورته ورکوي د صدام خبره ونه منله او همداسې کویټي چارواکو د عراق پولې ته څیرمه د تیلو د څاګانو د کیندلو چارې پیل کړې. صدام د کویټ دغه عمل په غوسه کړ او په 1469 هجري لمریز کال یې ورباندې برید وکړ، خو امریکا یې خپلو ګټو ته پکې زیان ولید او د عراق په وړاندې د جنگ اقدام وکړ او بالاخره په هوایي او ځمکنیو قواو سره عراقي پوځیان دې ته اړ کړل چې کویټ پرېږدي. د کویټ له جنگ وروسته د امریکا او عراق اړیکې همداسې کړکېچنې پاتې شوې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې په عراق سخت اقتصادي بندیزونه ولګول او بندیزونو سربیره امریکا او انګلیس په 1470 هجري لمریز کال د عراق د سلاح جوړونې په مرکزونو پرته له کوم نړیوال جواز څخه بریدونه وکړل او زیات شمېر عراقیان یې وژل. په 2001 میلادي کال کې امریکا د افغانستان تر برید وروسته عراق مهم هدف وګاڼه. د امریکا ولسمشر بوش په خپلو خبرو کې ایران، عراق او شمالي کوریا د شیطاني مثلث په نامه یاد کړل. بوش پر صدام تور ولګاوه چې کیمیاوي وسلې جوړوي او باید د ده واکمني له منځه یوړل شي. بالاخره یې په عراق برید پیل کړ او د صدام حکومت یې راوپرځاوه او پر ځای لاس پوځي شیعه حکومت واکمن کړ. صدام حسین په عراق کې ورک شو. چا به ویل سوریې ته تللی، چا به ویل اردن ته تللی، چا به ویل چې د هټلر پر شان ځان وژنه کړې ده، خو داسې نه وه. صدام په عراق کې او په وینا یې
تر مرګه یې د امریکایانو پر ضد مقاومت ته ولاړ. په پایله کې صدام په 2003 میلادي کال د امریکایانو لخوا د هغه په پلرني ښار تکریت کې په داسې حال کې ونیول شو چې د یو کور لاندې 100 متره لاندې ځای سوری کړی او هلته یوازې اوسېده. صدام حسین د نیول کېدو پر مهال اوږده ږیره لرله او روغتیایي وضعیت یې هم ښه نه و. هغه زندان ته یوړل شو خو په زندان کې بې پروا او آرام معلومېده. هغه امریکایي سرتیري چې د ده ساتنه یې کوله بیا وروسته خبري رسنیو ته د صدام په هکله وویل. صدام په 15 وخته لمونځ او د قرآن کریم تلاوت کوه. صدام خپل کالي په خپله مینځل او خپل د اوسېدو ځای به یې هم په خپله پاک ساته. هغه په هر وخت کې خندل او ویل به یې دا حالت د خدای جلاله یو امتحان دی چې پر ده او ملګرو یې راوستی دی او دا وخت هم تېرېدونکی دی. هغه مهال چې صدام حسین په لومړي ځل محکمې ته راوستل شو ویل دا نه محکمه ده او نه هم زه مجرم یم. دا محکمه د بش په فرمایش جوړه شوې ده او دی به هېڅکله هم د دغې محکمې پرېکړې ونه مني. په دې محکمې سره بش غواړي د امریکا په ټاکنو کې ځان بیا بریالی کړي او د دې پیښو مجرم زه نه یم بلکې په خپله بش دی. هغه وخت چې قاضي صدام ته د مرګ سزا واوروله، صدام حسین چې قرآن کریم یې په لاس کې و په محکمه کې راپورته شو او د الله اکبر په ویلو سره یې دا پرېکړه وغندله. صدام حسین د 2006 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه چې د مسلمانانو د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، صدام د همدې ورځې د سهار په 3:30 بجو په دار وځړول شو. دا چې ولې د مسلمانانو د لوی اختر په لومړۍ ورځ صدام اعدام کړی شو یو ډېره لویه او مهمه پوښتنه ده. په هر حال د صدام حسین تر مرګ څو ورځې وروسته د الجزیرې تلویزیون داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې صدام یې د دار ځای ته څو تنو جلادانو چې مخونه یې پټ کړي روان کړی و. صدام دا وخت ډېر آرامه ښکارېدو او هیڅ راز مقاومت یې ونه کړ او هغه مهال چې جلاد یې په غاړه کې د غرغرې پړی ور واچو هغه ته یې په ځیر وکتل او مسکا یې ورته وکړه او همداراز یې هغه توره کڅوړه هم پرې نه ښوده چې جلاد یې پر مخ واغوندي. صدام حسین کلمه طیبه لا پای ته نه ورسولې چې جلاد پړی راکش کړ. د صدام حسین مړی په تکریت ښار کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته وسپارل شو. ربعك أنا صدام حسين الجمهورية. شلون أحوالك أنت؟ شلون ربعك زينين إن شاء الله؟ واحد يبيع ملابس فطلع هو قال له خي إذا جوك الفرق مال وزارة الداخلية قالوا لك ليش هذا النفط شوف له مكتوب عليه 500 قل لهم ب10 دنانير وإذا قالوا لك غالي قل لهم بلاش. الامريكان والصهاينه يريدون يعدمون صدام حسين، هم اصغر من البقه اذا ما يعدمون. شنو هو الاعدام؟ صدام حسين قدم نفسه من اجل الشعب وهو طالب ثانويه للاعدام، وحال للاعدام 3 مرات، هذه ليس المره الاولى. بالنسبه لي ما يهز شعره واحده من راسي يعني هذا قاعد احكي للمزاح ولا بعون الله؟ يعني الانسان غني بنفسه وبعمله. Vamos de novo. يلا صاح العراق ينادي وينك صدام واسفه
حسين فعل الخاين حكمك ما دام. يلا يا الاخو هدلل من بعدك ضيعنا الشام. بغداد صارت ملعب للامريكان. اسمع اوه يلا يلا لولا زايد بالدنيا وعايز صدام مكان الطفل السوري بالحسرة ينام. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Danger. Continuing danger. Hour of danger. Very, very dangerous world.